د محقق تازه څرګندونې محقق وایي د افغانستان وضعیت پاشل کېدونکی راتلونکی پسرلی ډېر خطرناک دی. دا چې څنګه او ولې په ویډیو کې وګورئ. نن د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند مشر د طالبانو پر وړاندې د مقاومت شورا یو مشر حاجي محمد محقق د افغانستان وضعیت پاشل کېدو راتلونکی پسرلی ډېر خطرناک ګڼلی نوموړي په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې د هغو راپورونو په اړه ناخبري وښوده چې ویل کېږي د افغانستان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو مستعفي شوی استاد زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیل په اړه قطر ته سفر کوي. محقق ویلي دي دې ته په پام سره چې خلیلزاد د سولې خبرو کې ناکامي رامنځته شوی د بحران اصلي عامل ګڼل کېږي. د خلیلزاد مسؤلیت جوړیږي چې خپل نیمګړی ماموریت بشپړولو لپاره د بین الافغاني مذاکراتو ته بیا پیل بریالیتوب لپاره کار وکړي. حاجي محقق په ورته وخت کې له استعفا څخه وروسته د افغان سولې په هڅو کې د زلمی خلیلزاد رول د پوښتنې وړ وباله او په دې برخه کې د وضاحت غوښتونکی شو. د هزاره قوم دغه مطرح سیاستوال دغه راز وایي چې په افغانستان کې د نوي اسلامي دولت د جوړېدو لپاره باید قطر د امریکا او طالبانو د خبرو د کورباو یاد شوي لوري تعهدات د ترسره کېدو په توګه خپل ژمنې پر ځای کړي. حاجي محقق په دې مرکه کې د ټول ګډون حکومت د جوړولو د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې د روسیې او ایران تر راتلونکو فشارونو د څرنګوالي په اړه ناخبري وښوده او ویل چې په دې اړه نه پوهېږي.